پاک رباز بی حد گناهگار یم ډیر ستا په در کې زه ژړېږم توبهګار یم ډیر استغفر الله استغفر الله ستا د رحم و مغفرت زه امیدوار یم ډیر یو ځوان خپل ځان له زنا او بدکاری وساتي خپل ځان له دې ناوړه عمل یعنی زنا څخه وژغوري الله رب العزال کوم عمل ورسره وکړي تاسو دا یو واقعه واورئ امام ابن عساکر رحمه الله په خپل مشهور کتاب تاریخ دمشق کې راخیستې ده او دا شان په مختصر تاریخ دمشق کې امام ابن منظور هم راخیستې ده او امام ابن کثیر په خپل تفسیر کې هم نقل کړې ده بیا دا خپل ځانونه پر دې ځوان باندې مقایسه کوي د خپلو ځانونو ته هم وګورئ چې کله تاسو ته یو ګناه مخامخ شي ستاسو عمل څه وي او د دې ځوان عمل څه عمرو ابن جامع وایي چې یو ځوان هغه په مسجد کې عبادت کوي او هلته به درس هم کوي زده کړه هم کول علم هم حاصلوي چې کله له خپله کوره راوځي دلته یوه جنۍ زنانه ورباندې عاشقه سوه او دی بار بار و خپل ځان ته رابلي خپل طرف ته به یې رامایله کوي چې راسه زما سره یو ځای سه خو ځوان هغې ته وخت نه ورکوي ځوان هغې ته کتل هم نه ځوان د الله رب العزال څخه بیریږي هغې ته ګوري هم نه حتی هغه زنانه په دې ځوان پسې کور ته ورغله او د هغه څخه د زنا او بدکارۍ خواهش وکړي چې ما سره دا بدکاري وکړه هغه ځوان ته چې د الله رب العزال بیره او ډارې په زړه کې و د قرآن کریم یو آیت یاد شو إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان کوم خلق چې د الله رب العزال څخه بیریږي نو چې کله د شیطان د طرفه دوی ته څه خطره را مخامخ سي څه خطره او کومه ګناه د شیطان د خوا ورپېښه سي تذكروا فإذا هم مبصرون نو دوی سمدستي د الله رب العزال په یاد باندې ځان اخته کی په ذکر باندې ځان اخته کی دعا د الله څخه وغواړي پناه د الله څخه وغواړي د الله رب العزال عذاب را په یاد کی د الله رب العزال وعدې را په یاد کی فإذا هم مبصرون بیا نو د دوی سترګې وغوړېږي چې الله رب العزال د دې ګناه څخه دوی بچ کړي وي د دې ځوان دا آیات را په یاد شو نو بس سمدستي د الله څخه پناه وغوښتل او پر ده باندې په دې وخت کې بېهوشي راغله او دا ځوان بېهوشه شو ثم افاق فاعادها بیا چې کله له بېهوشۍ را بیداره سو دویم وارې بیا دغه آیت تکرار کوي د دې دویم وار تکرارولو وروسته هغه ځوان له دنیا ولاړی فمات هغه وفات شو عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر ورسید چې پلانې علاقه کې د یو ځوان سره داسې واقعه شوې ده او هغه له دنیا سترګې پټې کړې دي او د هغې مور و پلار راولاړ شو دا ځوان یې له شپې دفن کړي فجاء عمر فعزا فيه اباه په دې واقعه په دې پیښه کې عمر رضی الله عنه رالی د دې ځوان پلار ته تعزیت وړاندې کړي عمر رضی الله تعالی عنه او یو څه نور ملګري ورسره وه د دې ځوان قبر ته ورله هلته یې د مغفرت دعا هم ورته وکړه عمر رضی الله تعالی عنه دی قبر او دی ځوان ته مخاطب سو ورته وایي یا فتا ولمن خاف مقام ربه جنتان ای ځوانه
څوک چې د الله رب العزال څخه وویرېدل، د الله رب العزال څخه وډار شول، د الله رب العزال د طرفه هغه ته 2 جنتونه دي، الله 2 جنتونه ورکوي. ناشنا خبره دا ده فاجابه الفتى من داخل القبر، هغه ځوان چې وفات سوی و له قبر اواز راوتی، له قبر جواب ورکوي، ورته ویل یا عمر، ای عمر قد اعطانیهما ربی عز وجل، هغه 2 جنتونه ربی لا یزال ما ته راکړي دي، زما روح یې 2 جنتونو ته استولی ده، زما روح دا وخت پر 2 جنتونو باندې خوند اخلي. مسلمانانو عزیزانو راشئ دې ته متوجه شئ. نن ما او تا په څه کې اخته یو؟ آیا ما او تا د دغسې پیښو سره چې کله شیطان یو ګناه راته مخامخ کړي، ما او تا د هغه نه ځان بچ کړی دی؟ ما او تا ځان ژغورلی دی؟ لا ورپسې مخته کیږو، یو قدم نور ور وړاندې کیږو چې ګناه وکړو. الله اکبر. مسلمان شان دا دی چې یو ګناه ورته را مخامخ شي، دی شاته ورنه منډه وهي، د ګناه نه ځان ساتي. عزیزانو عرض می دا دی چې هر ګناه هر ځوان ته مخامخ شي په دې دور فتن کې، نو پکار دا ده چې د دغسې ګناهونو سره د دې ځوان معامله وشي. د الله رب العزال ذکر یې څوک را په یاد کړي، د الله رب العزال څخه پناه وغواړي، ځان د شیطان د دې ګناه څخه وساتي او د الله رب العزال عذاب را په یاد کړي، نو د دې به رب العزال داسې مقام ورکړي لکه دې ځوان ته چې الله ورکړی و. دا د الله رب العزال وعده هم د سورة الرحمن کې راځي، ولمن خاف مقام ربه جنتان، کوم څوک چې له الله وډار شول، د الله نه ډاریږي، د الله د بیرې ګناه پرېږدي، هغوی ته رب العزال 2 جنت ورکوي، هغه به پر 2 جنتونو باندې خوندونه اخلي.